سپینې ماڼۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو له پیل خبر ورکړ. سپینې ماڼۍ د مای میاشتې له رارسېدو سره سم اعلان وکړ چې ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل او تر ټاکلې نیټې به یې ټولې قواوې دا هیواد پرېږدي. په دې سره د هغه لوړپوړي امریکایي چارواکي څرګندونې هم تایید شوې چې ویلي و تېرو څو ورځو راهیسې شاوخوا 100 سرتېري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې له افغانستانه ووتل. په همدې وخت کې فرانس پریس خبري اژانس د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی منلې چې له امریکایي ځواکونو سره سم دوی هم له افغانستانه وتل پیل کړي دي. د یاد چارواکي په وینا د دې بهیر په هر یو پړاو کې دوی ته د ناټو ځواکونو خوندیتوب تر ټولو ډېر لومړیتوب لري او ګوتڅنډنه یې کړې چې که طالبان یې تر برید لاندې ونیسي قوي ځواب به ورکړي. سپینې ماڼۍ د خپلې اعلامیې په پای کې لیکلي په پام کې لري چې تر راتلونکو څو میاشتو دا بهیر بشپړ شي، خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې.